بسم الله الرحمن الرحیم افیکټس ګورئ افیکټس څه کار کوي کله چې تاسو په انزرټ کې یو سمارټ آرټ واخلئ صحیح دی سمارټ آرټ او مثلا دا یو مې واخیست دا اوکې او دې ته راغلی یو کلر مو ورته ورکړه مثلا دا کلر او د کلر نه وروسته تاسو څه وکړه په دې باندې مو دې ځینې یو سټایل واخیست مثلا دا سټایل سمه ده اوس په ډیزاین کې زه کولی شم د افیکټ په واسطه د دې دا سټایل کې داسې کم غوندې بدلون راولم دې کې ډېر کم بدلون دی او ودرېږئ ګورئ دغه ځای ته وګورئ ګورئ دلته دا سپین نه دی دې ځای کې زیات شي که نه دې ځای ته ګورئ دا سپین چې څنګه شو ډبل شو وینئ سپین کلر پکې څنګه شو ډبل شو ګورئ دې کې داسې شو دې کې داسې شو مختلف فقط دغسې افیکټ دی دې کې به لږ سوری غوندې ولري نو دغه افیکټ دی ته په څنګه کولی شي د دغه افیکټو په واسطه اپلی کولی شي سیټ د ډیفالټ خو پوهېږي ډیفالټ څه شي انتخاب په ډیفالټ ځای مه واخله واټر مارک باندې خبره کوو چې واټر مارک څه شی دی او د افیکټ دا خبره یاد ساتئ چې یوازې په همدې هغه باندې کار کوي ښه سمارټ آرټ او دغه شیانو باندې ښه کار کوي ښه باندې ډېر کم کار واټر مارک څه ته ویلی شي دغه لیکنې لاندې ټکس ته دې ته واټر مارک وایي سمه ده مثلا لکه دلته یې د واټر مارک په اړه پوره معلومات لیکلي دي صحیح شو تاسو کولی شئ خو خبره دلته دا ده چې دغه لیکل دی په کوم شکل کې نو ګورئ داسې افقي لیکل هم کولی شي داسې ریبه لیکل هم کولی شي که دغه لیکل د کوم یو انتخاب ډو ناټ کاپي دا دی په کار وي خو واخله دا دی ډو ناټ کاپي به بس کې هغه باندې څنګه صفحه باندې ولیکل شي ډو ناټ کاپي وینئ دا پیکه ولې وي خو د ټکس شاته دی که نه سمه ده اکثریت وخت کې کله چې څوک وغواړي چې مثلا دا فایل دی د څوک کاپي لیکي که کاپي کړي نو د دې پته ولګېږي نو داسې واټر مارک په څنګه کېږي او واټر مارک چې دی دا د هیډر غوندې فوټر غوندې څنګه کېږي تکرار راځي سمه ده څنګه کېږي تکرار راځي واټر مارک ایډیټ کوي یا ریموو کوي ریموو واټر مارک باندې کلیک وکړه وعلیکم السلام دې ته راشي نو ورونو واټر مارک باندې مو خبره کول واټر مارک مو ولې چې ټکس شاته وي دې ځینې ریموو کېږي چې کوم واټر مارک د اخیستی وي دې ځینې ته کولی شي هغه ریموو کړي او بله واټر مارک کې دا خبره ده چې ته کولی شي د واټر مارک په واسطه مثلا مور واټر مارک په هغه انټرنیټ نه دې ځینې راواخلې کسټم واټر مارک باندې کلیک وکړه او ته په خپله یو واټر مارک لیکلی شي کسټم واټر مارک کې چې دی دوه ډوله واټر یو چې دی پکچر واټر مارک دی یو ټکس واټر مارک ته تصویر هم راوستلی شي لیکل هم کولی شي خو یو وخت کې به یو ترسره کوي زه مثلا لیکل کوم په کومه ژبه لیکل کوي انګلیش که پښتو لیکل دې څه دي نو دغه ځای کې وکړه سمه ده هر څه چې لیکي نو دې ځای کې نو دې ځای کې زه لیکم مسلم صحیح شو کوم فنډ ورکړې دا مسلم ته فنډ د انتخاب کا کوم فنډ چې ستا خوښ و هغه مغه راواخله سایز یې څومره وي اوټ وي نو اتومات دی وي که ته ځانګړی مشخص سایز ورکړې دې ځینې انتخاب کا دوه بیا خو ډېر شو شپږ بله خبر دا دی کلر څنګه ورته ورکوې زه ورته یم بس داسې کار وکړو داسې کلر ورکړه کنې ډیفالټ کلر چې دی د دې هم دغه خړ کلر دی داسې خو زه ورته ګرین ورکوم دا ستونزه نشته بدلېږي دا د داسې ریبه شکل کې وي که هریزنټل دی وي زه هم دا سیمې ترانسپیرنسي باندې خبره کوو اوسه ولې دا مې اوکې واټر مارک زما څنګه شو سیټ شو وینئ تاسو او دا به پرنټ کې په همدې شکل څنګه کېږي پرنټ کېږي دا اوس بله خبر دا د سیمې ترانسپیرنسي باندې خبره کوو چې د سیمې ترانسپیرنسي ګورئ که دا زه بند کړم او راشم واټر مارک ته په واټر مارک کې دا ځل ورته ووایم چې بس داسې کار وکړو کسټم واټر مارک ته چې ورغلی سیمې ترانسپیرنسي نه چې دی سیمې ترانسپرنټ دې نه ټیک مارک لرې که دا اوکې که څه وشو روښانه شو همداسې نه لږ څنګه شو تازه شو یعنې که غواړې چې تازه اوسي همداسې تیز دې پرنټ شي نو سیمې ترانسپیرنسي نه څنګه که ټیک مارک لرې که او که غواړې چې خیره دې وي نو بیا ټیک مارک څنګه که ولګوه پوه شوې په دې ښه نو کسټم واټر مارک کې بله دا خبره ده چې نه دا یا ټکس واټر مارک خو نه غواړم نو ماته څه پکار دی ماته پکچر پکار دی نه پکچر به دې نه واخلئ دا که تا لیکل هم دي دا نور نه درکوي په یو وخت کې یو سلیکټ کولی شي نو سلیکټ پکچر ته به ورشي ورک آفلاین باندې کلیک وکړه بس دا د ډیسکټاپ نه راخلي کوم ځای نه راخلي زه ورته پکچر ته ورشه سیمپل پکچر بس داسې کار وکړه دا پکچر مثلا دا یو راواخله انزرټ کړه او بس څنګه شو اوکې کړه پکچر انزرټ شو وګورئ ښکاري تاسو ته پکچر ګورئ که پرنټ وي هغه ته پریویو ته ورشم تاسو به دې نه دا ښه وګورئ نو په دې شکل ډېر خیره څنګه کېږي دا پکچر واټر مارک ته ځو په واټر مارک کې کسټم واټر مارک
د دې چې د سیمي ترانسپیرنت شته دی خو په دې ځای کې ورته پکچر کې ورته سیمي ترانسپیرنت نه وایي په پکچر کې ورته وایي ویش آوټ. صحیح شو؟ ویش آوټ. نو دا ویش آوټ به سلیکټ کړي اوکې به کړي. نو دا د څنګه شو؟ ښه دا تصویر کې څه چینج کوي نو که واټر مارک ته ورشئ کسټم واټر مارک کې دلته تصویر کې موږ دې نه غیر نور څه چینج نشو کولی. فقط سکلز دی. سکلز کې ته ورته دا وایي چې دا تصویر ته په کم پرسنټ باندې ستا په سکرین باندې څنګه شي راشي. آوټو دی ورته. که زه ورته وایم چې دا 200% دا تصویر راوله اوکې که نو 200 همدومره و دا ګوري داسې راغله. ټوله صفحه یې ونیوله. ټوله صفحه یې ونیوله خو ډېر غټ شو که نه. نو داسې خو نه دی په کار. په خپله مثلا زه راځم پکې ایډیټ کومه نو کسټم واټر مارک ته ځم نارمل اخلم. نارمل څه و؟ آوټو دی نارمل. صحیح شو؟ وګورئ دغه پکچر دې کې څه ایډیټ کومه نو څنګه وکولی شم؟ وایي چې سلیکټ کړم نو ما سره ټیکس سلیکشن سمه ده. ټیکس سلیکشن د دې د حل لاره څه ده؟ څوک وایي؟ شفټ سره هم نه کېږي نه واټر مارک کې هم نه کېږي چې مثلا زه خپل په خوښه پکې تغییرات راوستم. هلته خو نور څه نشته یوازې سکل دی. تصویر ته بارډر ورکړئ تصویر نه یو بیکګراونډ ریموو کړئ تصویر باندې څونه افیکټ موږ اپلای کولی شو هغه افیکټ به څنګه اپلای کوو. ګورئ یاد ساتئ دا تصویر چې دی دا د هیډر او فوټر له لارې څنګه کېږي کنټرولېږي. واټر مارک البته واټر مارک ګورئ دا د هیډر او فوټر غوندې دی. یو ځل چې واټر مارک راوسته په ټولو پیجونو کې به بیا څنګه وي؟ تکرار به وي. وګورئ په دې پیج کې تکرار. اوس د دې د ایډیټ کولو لپاره نو ته مجبور یې چې هیډر څنګه کې آن کې. کله دې چې هیډر باندې ډبل کلیک وکړو هیډر دې راخلاص کړ. اوس په دې ځای کې تا سره پکچر سلیکټ کېږي. اوس ته کولی شي دا پکچر څنګه کېږي کوچنی کړي روټیټ یې کړي هر څه ته کولی شي. ښه پکچر روټیټ کومه نو دې ځینې روټیټ کړه دا دی په کومه درجه روټیټ کړي دا پکچر کې مثلا نور څه ایډیټ کوي نو فارمیټ ته راشه. په فارمیټ کې پکچر برایټنس یا د کنټراسټ ری کلر سم چې ویلیو ټول دلته موجود دي. افیکټ به کې ورکړئ دا د داسې یو افیکټ ورته څنګه کوي انتخاب کوي. بارډر ورکړئ پکچر ته نو کوم کلر کې بارډر ورکړئ هغه کلر ځان ته انتخاب کړه. بارډر سټایل انتخاب کړه. دا خو مو ټول ویلي که نه بارډر هغه انتخاب کړه اندازه چې څومره دی وي. پوزیشن او برنګ ټو فرنټ او کراپ او دا ټول مو ویلي دي نو دا هر څه ته دې نه اپلای کولی شي. خو شرط دا دی چې ته به هیډر څنګه کړي خامخا آن کړي. نو کله چې د هیډر فعال کړه هغې نه وروسته ته په هغه کې واټر مارک کې څنګه کولی شي نو داسې کار به وکړي. بیا به هیډر ته ورشي ډبل کلیک وکړه واټر مارک ځان سره سلیکټ کړه او کوم ځای ته ورشي ډیزاین ته ورشي. په ډیزاین کې به واټر مارک ته ورشي سیف سلیکشن ټو واټر مارک ګلري دا واټر مارک ځان سره سیف کړه DWP په نامه او دا اوکې کړه. نو دا واټر مارک اوس ریموو هم کړه. مثلا دا واټر مارک څنګه ریموو کړم ډیزاین ته چې لاړې واټر مارک ته ریموو واټر مارک به واخلې واټر مارک بیا په کار شو واټر مارک په دې ځای کې لاندې وګوره لاندې دغه ځای کې WP جنرال کې به راغلی وي اوکې کړه نو بیا به تا سره څنګه شي هماغه شان به سمه ده. په اوله رسه کې د یو رنګ وي په ورپسې د بل وي هماغه. پیج کلر وایو. پیج کلر څه کار کوي؟ پیج ته رنګ ورکړي. دا واټر مارک به زه ریموو کړم چې دواړه بد ښکاري. پیج کلر پیج ته څنګه ورکړي؟ رنګ ورکړي. کومه رنګ ورکړي پیج ته داسې نو ستا د خوښې رنګ. دې ته سالډ کلر وایي. دې رنګونو کې د خوښ نه شو مور کلرز ته لاړ شه. په مور کلرز کې دې رنګونه انتخاب کړه. کسټوم کې دې کې په خپله رنګ جوړ کړه دا دی کومه رنګ د پکار دی نو هماغه رنګ وکړي که بس تا ته به څنګه شي سیټ شي. دا رنګونه دې هم خوښ نه شو نو کلر واخله رنګ څنګه کېږي بېرته ختمېږي. فیل افیکټ ته لاړ شه. په فیل افیکټ کې ته کولی شي ګریډینټ اپلای کړي. ګریډینټ مثلا 1 کلر نه غواړې 2 کلر 2 کلر نه ګریډینټ راکړه. ګورې سپین او تور مکس او که نه یې داسې وکړه زیړ او تور واخله. اوس دغه دوه رنګونه سره مکس په ورقه ته څنګه کې کلر ورکړي. اوس دا دوه رنګونه څنګه سره یو ځای کوي ورټیکل داسې اپ ډاون داسې نو زما دا یو سټایل خوښ شو نو اوکې که په دې سټایل باندې دا ورقه څنګه شي د دې کلر نه دا دې هم خوښ نه شو نو بیا راشه نو کلر باندې کلیک وکړه دا ختم کړه. د بل څه لپاره مو فیل افیکټ ته راشه ټکسټرو واخله نو دغه اشکالو ته ټکسټرو وایي. داسې مثلا دا تقریبا کاشي ته ورته دی که نه اوکې که نه داسې دا دې هم خوښ نه شو نو بیا راشه واټر مارک هغه ته پیج کلر ته فیل افیکټ ته به راشي پیټرن واخله نو دا پیټرن ته ډېر ښه یوز کولی شي. مثلا یو ښکلی پیټرن دا یو اوکې که وګورئ څومره ښایسته پیټرن دا دې هم خوښ نه شو نو بیا راشه پیج کلر ته فیل افیکټ ته نو دا ځل پیکچر واخله سلیکټ پیکچر ته ورشه ورک آفلاین دا ځل دا یو پیکچر انتخاب کړه انزرټ کړه اوکې کړه نو ستا خپله بیکګراونډ ته چې دی پیکچر انتخاب ستا بیکګراونډ څنګه شو پیکچر شو. نو هرې صفحه کې
پرنټیبل اوس نه دی، اوس که زه دا پرنټ کړم نو ما سره نه پرنټ کېږي. خو ته کولی شې چې نو خبره مو دا کوله چې زه غواړم دا پرنټ کړم، نو بیا موږ کولی شو په ډسپلی کې ورته پرنټ بیکګراوند کلر ان ایمیج دا وکېږه، نو ګورې ورونه بیا به دا تا سره څنګه کېږي په همدې شکل. نو پیج کلر نه خلاص شو، نه غواړم نو کلر اسانه طریقه. پیج بارډر ته څه وایي؟ پیج بارډر خو نه دی ویلی که نه. بارډر ګورې دوه ځایو ته ورکولی شي، یو ټکسټ ته یو پیج. که ټکسټ ته بارډر ورکوې نو بارډر ته به راشي، دلته خپل د خوښې بارډر وټاکه. مثلا دا یو اول به ټکسټ سلیکټ کړي، کنټرول ای سره مې ټکسټ سلیکټ کړ، پیج بارډر ته راغلم، بارډر باندې کلیک وکړه. ګورې بارډر چې دی چې ټکسټ ته هغه ورکوي بارډر، او پیج بارډر ورقې ته. نو خپل د خوښې بارډر وټاکه. زما دا یو خوښ شو، دې ته کوم رنګ ورکوي؟ بس داسې ګرین کلر ورکوه، او د دې سایز به څومره وي؟ همدومره یو سایز لري. کوم طرف ته غواړي کوم طرف ته نه غواړي. پورته دې نه دی په کار، دې باندې کلیک وکړو چې پورته څنګه شي ختم شي. غواړي بیا کلیک وکړو چې راشي. صحیح شو؟ اوکې که نو دا د ټکسټ شاوخوا ته دا بارډر څنګه شو؟ وینئ دلته ولې نشته؟ نو ټکسټ نشته که نه. سمه ده. اوس بله خبر دا ده چې نه ما ته پیج ته بارډر پکار دی، نو پیج بارډر کې پیج بارډر به سلیکټ کړي. کومه سې بارډر غواړي خپل بارډر څنګه که سلیکټ کړه، دې ځینې ورته کلر ورکړه، او بس دې ځینې ورته سایز انتخاب کړه، او اوکې کړه. نو تا ته به پیج ته څنګه چې بارډر دا سټایل مې نه دی خوښ پیج بارډر کې، نو دا ختمومه نن واخله، نن دا ختم شو. کوم یو غواړي؟ نو زه راځم دلته آرت نه استفاده کوم. ګورې اشکالو نه، نو دې ته آرت ویلی شي. کوم شکل دې خوښ دی؟ مثلا زما دا د ګلانو شکل. دغه ګلان څومره غواړي؟ غټه یې که دا ګلان غټ غټ دې راشي، که تا سره کوچني دې راشي، نو دې ځینې سلیکټ کړه. زه ورته یم بس داسې کار وکړه شل پیټو کې صحیح دی، اوکې کړه. نو دا د ښایسته ګلان څنګه شو؟ دا دې هم نه دی خوښ، نو دې ځینې بل څنګه که راواخله، ستا کوم یو خوښ؟ اوس بله خبر دا ده چې تاسو کولی شئ چې په پیج بارډر کې څه وکوئ. دا پیج بارډر انتخاب کړئ، اپلای ټو هول ډاکومنټ، ټول ډاکومنټ ته غواړي. فرست پیج اونلی یوازې اولې ورقې ته غواړي. دس سیکشن یوازې دې سیکشن ته غواړي. دس سیکشن آل ایکسپټ فرست پیج، بیا هم دغه سیکشن، په دې سیکشن کې یوازې لومړی پیج. هول ډاکومنټ ټولو ته. اوس هره ورقه کې به دا څنګه وي موجود. مثلا زما دا بارډر په کار دی، خو بټم کې نه غواړم، بټم کې نه غواړم، نو بټم نه ټیک مار لرې کړه. اوکې که بارډر شته دی که نه، خو لاندې به تاسې سره بټم کې به نور څه وي، کوم ځای کې چې نه غواړي هغې نه به څه وکړي کلیک به وکړي. اوس خبره دلته دا ده چې بارډر اخلم. بارډر اوس ما ته وایي زه ټکس بارډر اخلم، چې دا په کوم ځای اپلای کوي؟ بارډر باندې، پاراګراف باندې که ټکس باندې؟ نو ځکه ورته ټکس واخلم، ټکس او دا اوکې کړم. نو تاسو وګورئ د هر هغه نه څنګه شو، هر لیکلې نه، هر خط نه بارډر راتاو شو. ولې؟ ځکه ما ورته ټکس واخیسته که نه. او که وایي نه چې دا خو صحیح نه دی، نو دا څنګه که نن که ختم یې که، نو بیا راشه څنګه بارډر ته دا نن. اوس یو خبر اکشن کې دا کوو چې څه کولی شم. مثلا بارډر ان شیډینګ کې د ټاپ نه د څومره فاصله ولري، د بټم نه د څومره فاصله ولري، لیفټ نه رایټ نه، دا څنګه کوم انتخاب کوم. د څه لپاره؟ د بارډر لپاره. یعنې مثلا بارډر د ټکس نه څومره فاصله، نو دې ځای نه تاسو انتخابولی. او بل په پیج بارډر کې مثلا که زه پیج بارډر ته همدا بارډر واخلم، دا یو صحیح شو، او ورته ووایم چې دا بارډر څلورو طرف ته راکړه، نو دې ته دې ته دې ته ټول ته ټیک مار ولر. او آپشن کې نه دی، آپشن ایج اف پیج دی که نه، یعنې د پیج په څنډو کې، د پیج په کوم ځای کې؟ په څنډو کې دا راته راکړه. زه ورته یم نه، دغه پیج بارډر د پیج په څنډو کې مه راکړه، دا د ټکس ته نږدې راکړه. نو دا اوکې کړه، ټکس ته به دا نږدې درکړي. اوس زه فقط دلته داسې کوم چې ټکس لپاره یو بارډر ورکوم، دغه بارډر مې انتخاب کړ. د دې لپاره کلر چینج کوم، مثلا دا کلر، او د دغو نه اندازه دا ټکس ته اخلم. دا د ټکس بارډر شو، دا د پیج بارډر شو. خو د پیج بارډر ته مې وویلې چې ته به کوم ځای کې اپلای کېږي؟ ټکس ته نږدې. اوکې که دا د ټکس ته نږدې څنګه شو اپلای شو. اوس څنګه شو؟ ټکس ته نږدې شو. وینئ پخوا څنګه و؟ په څنډو کې و که نه، او اوس ټکس ته نږدې. اوس بله خبر دلته دا ده چې مثلا زه راځم دلته بارډر ته، په بارډر کې پیج بارډر اکشن، په اکشن کې ورته دا وایم چې داسې کار وکړه، دغه لیفټ او رایټ او ټاپ یو پیټي فاصله دی که نه، دا ورته یم دا صفر، دا هغه که ډېر، مثلا شپږ پیټي. اوکې که ټاپ نه، اوکې که نو دا د ټاپ نه شپږ پیټي دي. نه څنګه شو؟ کنټرول ان یو نوی ډاکومنټ اخلم، په دې ډاکومنټ کې داسې لیکل کوم، او په دې کې ورته یم چې ما ته څه وکړه، به داسې کار وکړه چې ما ته په ډیزاین کې پیج بارډر راکړه، اول د ټکس بارډر راته راکړه،
نو ټیکس به څنګه کې سلیکټ ټیکس ته کومه سي بارډر غواړي مثلا داس څومره سټایل کې دومره کم کلر کې یا ټیکس تم راځم آر ورکوم ټیکس ته څه ورکوم آر دا د قلمونو شکل مې انتخاب صحیح شو دا خو پیج بارډر دی ښه پیج بارډر ته مې دا ورکړ او آپشن کې ورته وایم چې د ایج اف پیج په ځای ټیکس ته ورشه او دا اوکې کړه بارډر ته راځم په بارډر کې آرټ نشته ښه وګورئ دا ولې داسې شو دا قلمونه دوی باندې څنګه دي د پاسه نه دي قلمونه چې ما اخیستي دي دا د سیټ دا کم بارډر دی پیج بارډر او دغه زیړ کلر کې دا کم بارډر دی آفرین ټول مقصد مې په دې ځای کې و چې اوس دغه ځای کې څه وکړم د ټیکس بارډر مخې ته کم او پیج بارډر شاته کم نو د دې لپاره به تاسو داسې کار وکوئ پیج بارډر ته به راشئ پیج بارډر کې آپشن کې دلته always display in front نه به ټیک مارک لرې کې او دا به اوکې کې او دا به هم اوکې کې نو دا د څنګه شو شاته شو که نه ګورې قلمونه شاته شول او هغه څنګه شو پوه شوې په دې کې باندې سراوند هیډر سراوند فوټر باندې خبره کوو هیډر دلته یو څه لیکم ومې لیکم مسلم صحیح شو دا مې هیډر کې ولیکم نو داسې سایز مې ورته زیات کړ هیډر مې کلوز کله کله دا په هیډر باندې د پاسه نه راشي ښه خو بس داسې کار به وکړو اوس زه غواړم دا د هیډر نه وباسم مسلم د دغه ځای کې هیډر کې دی که نه دا مسلم دی د بارډر نه څنګه شي ووځي نو تاسو ډیزاین ته راشئ په ډیزاین کې دلته پیج بارډر کې آپشن سراوند هیډر نه به ټیک مارک لرې کړي اوکې به کړي اوکې به کړي نو څه وشو مسلم څنګه شو دغه مسلم دغه قلمونه چې هیډر نه راکښته شو اوس خو چونکې مسلم ډېر غټ دی نو که دا زه پورته ولیکم نو بیا به دا ستونزه نه وي نو سراوند هیډر معنا دا ده چې هیډر پرېږده او ته څنګه شه دا بارډر لاندې راکښته نو که ضرورت داسې و نو وکئ غواړئ مثلا دا هیډر دی په بارډر کې ونه اوسي نو سراوند هیډر واخلئ او که غواړئ چې نه هیډر دی په بارډر کې څه اوسي انحصار کې وي نو ته آپشن ته راشه سراوند هیډر ته ټیک مارک آن که اوکې که نو دا د هیډر هم په څه کې شامل شو پوه شئ په همدې شکل فوټر په بارډر کې غواړئ که نه غواړئ نو ته سراوند فوټر باندې څنګه کولی شي بس دی